السلام علیکم دوستانو، ستړي مه شئ، په خیر راغلی. الله دې وکړي چې روغ به وای راته. دوستانو د یو څو پوښتنې ډېرې زیاتې پوښتل کېږي چې وایي چې متحده عربي اماراتو افغانستان ته پروازونه شته او که نه، آیا دا پروازونه خلاص دي او که نه. د هغې تر څنګ کوم چا چې 6 میاشتې وخت په وطن کې پوره شوی دی او کوم چا چې ویزې ختم دي، نو آیا دا کسان به وکولی شي چې متحده عربي اماراتو ته بېرته راشي. ورسره بله یو پوښتنه چې په تېرو 2 ورځو کې به ما نه په سلګونو وار پوښتل شوي وي چې وایي چې د پروازونو به دوباره کله خلاص شي. نو دوستانو په نننۍ ویډیو کې ستاسو دغه واړو پوښتنو ته جواب درکوم. هیله لرم چې تر پایه پورې مې ملتیا وکړئ. اول به متحده عربي اماراتو افغانستان ته پروازونو باره کې معلومات درکوم. دوستانو کم ملګري چې غواړي چې متحده عربي اماراتو افغانستان ته لاړ شي، نو د دوی لپاره پروازونه په نرمال خلل سره خلاص دي. نو تاسو کولی شئ چې متحده عربي اماراتو افغانستان ته سفر وکړئ. دا اوس تاسو د اولې پوښتنې جواب. را به شم دوهمې پوښتنې ته چې کسانو پوښتنه کړې ده زموږ 6 میاشتې وخت پوره کیږي یا پوره شوی دی یا زموږ ویزې ختمیږي، نو موږ به وکولی شو چې متحده عربي اماراتو ته بیرته درشو. دوستانو دغه باره کې 13 ورځ ما د جوازاتو کسټمر کیر څانګې سره خبرې وکړې. نو دوی راته وویل چې کوم ملکونو ته چې پروازونه بند دي او په دې کې ښه کسان کوم چا چې 6 میاشتې وخت پوره شوی دی یا ویزې ختم دي، نو کله چې دا پروازونه بیرته خلاص شي، دوی د خپلې ویزې په سیستم کې وګوري، که چیرې فعالې وي، د هغې تر څنګ کوم چا ته چې شین نښان ورکولو، نو دا کسان دوباره کولی شي چې متحده عربي اماراتو ته راشي. نو کوم ملګري چې دې باره کې تشویش کړي، نو امید لرم چې دوی دغه تشویش به اوس په الحال ختم شوی وي. دوستانو که دې کې کوم نوي معلومات یا اپډیټ راتلل، نو تاسو احمد ټایمز یوټیوب چینل او فیسبوک پاڼه ته کیبوئ، انشاءالله چې زه به بیا خبروم. را به شم اوس هغې مهمې پوښتنې ته چې ډېره زیاته پوښتل کېږي، هغه د پروازونو بیرته خلاصولو باره کې ده. نو دې باره کې تر اوسه پورې داسې خاص معلومات نشته او نه ورته تاریخ مشخص کړی دی چې تر دې تاریخه پورې به د افغانستان نه متحده عربي اماراتو ته پروازونه بیرته خلاص شي، خو زیات اټکل دا کېږي چې اختر نه به پس خلاص شي. دې باره کې چې ما شرکتونو والا سره خبرې کولې، ځینو ته خو وخت نامعلوم و، خو پلایدو به یې والا ویل چې موږ ته تر 25 تاریخه پورې وخت راکړی دی چې ممکن د 25 تاریخ نه پس خلاص شي یا دا تاریخ نور هم اضافه شي. مطلب دا چې په سلو کې 100% دغه کنفرم نه دی چې په 25 تاریخ به د پروازونه خلاصیږي. نو کوم ملګري چې دې ته په تشویش کې دي چې د پروازونه به دوباره کله خلاصیږي، دغو دوستانو نه ماخیله دا ده چې تر اوسه پورې داسې هېڅ تاریخ نه دی اعلان شوی چې دا پروازونه به کله خلاص شي، خو زما اټکل له مخې به د پروازونو بندېدل به ډېر ونه ځنډېږي، ممکن چې ډېر لنډ وخت کې دوباره خلاص شي. نور که دې کې کم اپډیټ سره راتله، نو تاسو هغې لپاره احمد ټایمز تعقیبوئ. زه به کوشش کوم چې تاسو په وخت خبر کړم. نور ستاسو د دعاګانو او سپورټ نه د زړه له کومې مننه کوم. حال او آباد اوسئ.